ګرانو کتونکو، پخوا زمانه کې یو باچا و چې هغه مرګ ته ډېر قریب و. ده دا اعلان وکړ د خپل مرګ څخه مخکې چې هر څوک زما پر ځای په قبر کې 3 ورځې تېرې کړي، هغه ته به زه زما د باچایي ورکوم. خلکو دا اعلان واورېدی، خو یو څوک هم د باچا مخ ته نه سو حاضر چې باچا ته دا ویلي وای چې زه ستا پر ځای په قبر کې 3 ورځې تېروم. ولې هر یو د داسې بیرېدی چې زه به په قبر کې حساب څنګه ورکوم. په دې کې یو سړی چې د باچا په وطن کې اوسېدی، دغه سره پر دنیا یو شی هم نه و. دغه سره صرف او صرف یو خر و، نه کور سره و، نه کشنیان درلودو، نه یو مال او جایداد سره و. هغه د ځان سره دا سوچ وکړي چې ستا سره خو صرف او صرف دا یو خر دی، ته به د باچا پر ځای ولاړ سې، په قبر کې به 3 ورځې تېرې کړې، ستاسو به نو څه پوښتنه وسي، تا سره خو په دنیا کې یو شی هم نه و. نو لہذا دا د دپاره ډېره اسانه ګټه وه چې دی په اسانۍ سره د ګرد ملک باچا جوړ سي. دی د باچا په محل کې حاضر سو. باچا ته دا وویلې چې باچا سلامت، زه ستا پر ځای 3 ورځې په قبر کې تېروم. باچا ډېر خوشحاله سو. څو ورځې نورې تېرې سوې، باچا مړ سولو. نو د باچا د حکم په مطابق دا سړی راوبولی او د باچا پر ځای په قبر کې پټ کړي. دا سړی چې په قبر کې پټ سولو، ټول وزیران سره جمع سو، چا هارونه راخیستي وو، چا ډول سناوې ویلې چې د دوی نوی باچا د قبر سره پورته کېږي. دوی چې څنګه قبر وکیندی، دا سړی چې څنګه د قبر سره ووتی، په میدان سو. دا ټول وزیران په ده پسې شاوخوا منډې وهلې، و ده ته ویل چې باچا سلامت ودرېږه، موږ تا ته هار در په غاړه کوو، موږ یو غټ تقریب ایښی دی، ته زموږ نوی باچا یې. نو دا غریب سړی چې صرف او صرف یو خر یې درلودی، هغه ورته ویلې چې زما دې توبه وي، زه باچا نه جوړېږم، ما په دا 3 ورځې کې د خپل خره حساب نه کوي ور. نو د وزیرانو پوښتنه جن وکړه چې ستاسو څه سوالونه وسو. ده ورته ویلې چې ما سې دا پوښتنه وکړه چې په فلانۍ ورځ باندې تا خر نه و موړ کړی او دی دې د کار دپاره بیولی و. ما ورته ویل و. ول ده ته 100 کوړې ورکوي. ول بیا بله پوښتنه راسه وکړه چې په فلانۍ ورځ باندې ډېره ګرمي وه او تا خر ته پر ټیم باندې اوبه نه وې ورکړي. ول ما ورته ویل و. ول ورکوي ده ته 100 کوړې. او د هغه 100 کوړې بعد بیا پوښتنه راسه وکړه چې په فلانۍ ورځ باندې تا پر خره باندې ډېر بوج اچولی و. ما ورته ویل بلکل صحیح وایې. ول ورکه 100 کوړې. نو دا 3 ورځې په دا کې تېرې سوې چې فلانۍ ورځ د خر وږی پرېښی و، فلانۍ ورځ د خر سایې ته نه و تړلی، فلانۍ ورځ د اوبه نه وې ورکړي، فلانۍ ورځ د بوج پر اچولی. نو د دا یوه خره حساب په 3 ورځو کې نه سو ختم، خو ته زه د قبر سره راوایستم. نو که چیرې زه باچا سم، زه به دا دومره بادشاه جوابونه څنګه ورکوم. نو ګرانو کتونکو، زموږ تاسو مخ ته یو داسې سفر را روان دی چې په هغه کې به موږ تاسو د ذرې ذرې حساب ورکوو. نو بهتره دا ده چې موږ په دا دنیا کې خپل ژوند داسې طریقه باندې تیر کړو چې الله پاک موږ تاسو څخه نسي ناراض. امید لرم دوستانو چې تاسو ته به دا کیسه خوند درکړي. د هغه رقم مزیدار کیسو لپاره زموږ دا چینل سبسکرایب کړئ او دا ویډیو د خپلو ملګرو سره ضرور شیر کړئ. وسلام.